د افغانستان د سولې مذاکرات په نوم پروسې په پایله کې د دوحې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته دغه هیواد په داسې یو حال کې دی چې د وروستیو زیانونو جبران به یې کلونه ونیسي. د دولت ډیموکراتیکو جوړښتونو د بشري ارزښتونو له منځه تلل په نړیوالو ټولنه کې د سیاسي مشروعیت نه لرلو له امله بشپړه انزوا، سخت اقتصادي کړکېچ او د بېوزلۍ پراخېدل ټول دغه هوکړه لیک د پایلو په توګه عنوانېږي. خو رښتیا هم د افغانستان په نوم هیواد اوسنی برخلیک د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې پایله ده. د افغانستان د سولې مذاکراتو مراسمو کې د هغه مهال د طالبانو د سیاسي مرستیال مولا برادر په څنګ کې د امریکا د باندنیو چارو پخواني وزیر مایک پامپیو راښکاره کېدل یوه داسې نادره پیښه وه چې د یوه ځواکمن هیواد د بهرنیو چارو وزیر د یوې داسې ډلې له استازي سره ښکاره کاوه چې لوړپوړي غړي یې د ترهګرو په تور لیست کې او د القاعدې په څیر ترهګرو ډلو ته په پناه ورکولو سره د امریکا د بریدونو هدف ګرځېدلي وو. دغه پیښه هغه مهال حیرانونکې وه، خو د سولې پیغام یې هم رساوه. خو د افغانستان د سولې کاروان چیرې له خنډونو سره مخ شو چې له امله یې د دغه هیواد او خلکو واکمن داسې څوک وي چې دواړه یې له څو اړخیزه بحرانونو سره مخ کړل. د 2020 کال د فبرورۍ په 9مه د دوحې تړون لاسلیک کول په افغانستان کې د سولې د تأمین او د امریکا د هغه وخت د بهرنیو چارو د وزیر په قول د یوې پراخې هر اړخیزې او تلپاتې سولې ته لاره هواروي. خو موږ یوازې په پیل کې یو. د سولې هدف ته د رسیدو لپاره د ټولو خواو، متحده ایالاتو، نړیوال ائتلاف، طالبانو، افغان حکومت، نورو افغان مشرانو او په خپله د افغانانو لخوا جدي کار او قربانۍ ته اړتیا ده ترڅو د یوې جامع، ټول شموله او تلپاتې سولې پر لور حرکت وشي. د دوحې تړون له لاسلیک کېدو سره د افغانستان پر حالت د اغیزو او له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو له امله د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني راضي ښکارېده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق په اساس تیره یوه اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ وه. سره له دې چې په دغه اونۍ کې ځینې پیښې وشوې، خو له نیکه مرغه اکثر وطنوالو یوه اونۍ په نسبتا سوله ییزه فضا کې ژوند وکړ. دغه کار به د دې سبب شي چې طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو له لارې دایمي اوربند ته ورسیږو. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر چې هغه مهال د طالبانو سیاسي مرستیال وو، ژمنه وکړه چې دا هوکړه به عملي کوي. د افغانستان اسلامي امارت د امریکا سره د شوي توافقنامې عملي کولو ته ژمن دی. همداشان غواړي د یو منظم نیازي او سیاسي قوت په توګه له خپلو ګاونډیانو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې ولري. د دغه تړون یوه برخه د بین الافغاني خبرو اترو پیلولو چې د جګړې پر پای ته رسیدو او له طالبانو سره د یوه ګډ نظام په جوړېدو به تمامېده، هغه څه چې عملي نه شول. خو ولې سره له دې چې د دوحې تړون پر بنسټ د افغانستان په مسایلو کې ښکېلو خواوو د دایمي سولې د ترلاسه کولو په اړه د دې ټولو هیله بخښونکو دریځونو په پام کې نیولو سره او د پخواني ولسمشر په وینا باعزته سوله دا پدیده یو نه ترلاسه کېدونکی خوب پاتې شو او یوې ډلې چې د افغانستان پر هیڅ ښار او ولایت ولکه نه لرله، له دې تړون وروسته په 1.5 کال کې په کابل کې د ارګ ولکه ترلاسه کړه. زه باور لرم چې د دوحې تړون بریالی کېدی شو په دې شرط چې افغان حکومت په خبرو اترو کې لوی غیر حاضر نه وای. د هغې دلیل هم څو عوامل دي چې یو یې په حکومت کې پراخ فساد او د سیاسي واکمنانو لخوا د اوږدمهاله پلان جوړونې او پالیسۍ جوړونې نشتوالی دی. بله مسله د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتو ستړیا او هغه بې کفایتي وه چې افغان حکومت یې امریکایي سیاستوالو ته ښودلې وه. له بلې خوا د سیمې د هیوادونو او ګاونډیانو تګلاره چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ډیره هڅه کول او په حقیقت کې د امریکا له حضور پرته په افغانستان کې خپلې ګټې لیدلې. زما په باور د دې عواملو ترکیب د دوحې د خبرو اترو او موافقې د ناکامۍ لامل شو. این موافقتنامه از دو طریق سبب تشنج یا به میان آمدن
بی‌نظمی فعلی در افغانستان شده. دا توافق له دوه لورو د تشنج په افغانستان کې د اوسنۍ بېنظمۍ سبب شو. لومړی دا چې طالبانو ته دا جرأت ورکړ چې د توافق تر لاسلیک کېدو وروسته په مستقلانه ډول عمل وکړي او د مبارزې په ډګر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر وړاندې قدرتمندانه ودرېږي او د دې نظامي اقدام ترڅنګ د سیمې له هیوادونو سره سیاسي تعامل پیل کړ، ځکه چې پوهه شول چې په افغانستان کې سیاسي ضدخیل او قوي طرف چې د امریکا متحده ایالات او حتی د سیمې هیوادونه پرې حساب کوي طالبان دي. په مقابل لوري کې دا توافقنامه د دې سبب شو چې په ځانګړې توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظامی او سیاسي بدني روحیه ضعیفه کړه. د رئیس جمهور د تېښتې ډول او طالبانو ته د واک سپارل هم بله مسله وه چې د دې باعث شوه چې د افغانستان اوسنی وضعیت هغه ډول چې د دوحې په توافقنامه کې پیشبیني شوی و نه واک وسپارل شي او نه هم تر هغې وروسته سیاسي فضا مدیریت شي. که در موافقتنامه دوحه پیشبینی شده بود به او گونه نه قدرت واگذار بشه نه فضای سیاسی پس از او مدیریت بشه. امریکا متحده ایالات د پخوانی حکومت چارواکي او طالبان درې واړه اړخونه یو بل د دوحې د توافقنامې د موادو پر نه عملي کولو تورنوي، خو د امریکا د پخوانی ولسمشر جو بایدن لخوا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د غیر مشروطه وتلو اعلان د طالبانو پر مورال اخیستو او د دوحې تړون ته د دغه ډلې نژمنتیا هغه مهال اندېښنې راپورته کړې. زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو وخت را رسېدلی دی. اوس د دغه تړون کوم مواد د چا لخوا نه دي عملي شوي چې په عملي کېدو سره به یې د افغانستان اوسنی حالت بل ډول وای؟ د دوحې تړون په خپله د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط یو له سیاسي لاملونو څخه و. امریکایان او طالبان تر 18 میاشتو خبرو اترو وروسته د یو نوي اسلامي نظام په رامنځته کېدو سره هوکړې ته رسېدلي ول چې پکې د جمهوري نظام اساسي قانون او وګړو د حقونو هیڅ ذکر نه و شوی. به عقیده ما هدف اساسی امضای توافقنامه دوحه ایجاد صلح و ثبات در افغانستان نبود. زما په نظر د دوحې د تړون اصلي هدف په افغانستان کې د سولې او ثبات رامنځته کېدل نه. امریکایانو هغه وخت په ځانګړې توګه د خپل د وتلو د اسانولو په مخه دغه تړون لاسلیک کړ. په همدې دلیل د افغانستان د هغه وخت حکومت په هغه خبرو اترو کې چې له کلونو راهیسې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې وي قبل از امضای توافقنامه که مذاکرات جریان داشت بین طالبان و نماینده‌های امریکا، حکومت وقت افغانستان در این مذاکرات اصلا شرکت نداشت. اوس د پخوانی شل کلن نظام د وخت نږدې ټول سیاسي مشران په جلاوطنۍ کې ژوند کوي او څو د ګوتو په شمیر څیرې په کابل کې د نااعلان شوي نظربندۍ په شکل پاتې دي. که څه هم د طالبانو پر ضد ګڼ شمېر سیاسي او پوځي جبهې جوړې شوي دي چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلولو هدف څرګند کړی، خو دغه غورځنګونو تر اوسه داسې څه نه دي کړي چې د ټاکل شوي هدف د ترلاسه کولو لپاره پر حساب وشي. حتی د طالبانو مخالفې څیرې لا تر اوسه په افغانستان کې د واکمنې ډلې پر وړاندې د سیاسي یا پوځي مبارزې په اړه یوې اجماع ته هم نه دي رسېدلي.